دلته مې یو چا سره وروره ډېره داسې خوله ووهله، یو څه پیسې قرض وې راپسې پوه شوې، او ملته لغمان کې دی، لغمانی دی پوه شوې، د موټر معامله وه او بیخي زما لاس لکه نن بیخي بند شو ورور مې. بس یو لاره م نه وه، زه هم دا تا ته زنګ وهم 80,000 افغانۍ په کار دي پوه شوې، او عصمت چوک کې به درته ودرېږي. بیا زه خپل اطاق کې پروت یم، پر رب مې دې قسم چې ما جړا راځي، اوښکې مې راتویږي چې داسې یو وخت به م راځي چې ما ته به لکه مطلب څوک وایي چې ولا ستا مورکۍ ستا پلارجان یا وفات شوی، نو دا بیخي زما کنټرول نه به وتلې خبرې. شکر الحمدلله هغه چې خلک وایي که نه چې بختور هغه سړی دی چې په مینه کې کامیاب شي. یو خو سردار خپلواک دی چې د نوم سره هر سړی اشنا دی، بالکل. بل منصف شینواری دی، نږدې ملګری مې دی، تکړه ځوان دی، او بل بادام محمد ضیاء صاحب دی، نږدې ملګری مې دی. او په کورنۍ کې ډېر چاته ګران دي، تا ته څوک ډېر ګران دي؟ لکه محبوبیت یې بیخي زیات دي، ګرانوالی خو ټول لري، خو هغه څه چې ته کور ته څنګه ننوځي او بس سوچ همدا چې دا به کمه خوا یا غږ کې ډارېږي چې پلان کې په کرکټ ټیمونو کې دي کوم ټیمونه ډېر خوښېږي، کوم دې تر ټولو زیات به دې راځي؟ شخصي ژوند ته به راشو. بالکل. واده خو دې کړی دی، مخکې دې یادونه وکړه زوی باندې مې داسې تکلیفونه تېر شوي دي. دغه واده په خپله خوښه شوی که د کورنۍ په خوښه؟ شکر الحمدلله هغه چې خلک وایي که نه چې بختور هغه سړی دی چې په مینه کې کامیاب شي. مینه م کړې ده، خو د هغه سوی د سنت په طریقه کې م کړې ده. کامیابه شوې؟ الحمدلله ماشاءالله. او ژوند نه ښه خوشحاله ښه راځي. یو له هغه انسانانو چې اکثره خلک وایي چې په مینه کې سړی خپل هدف ته نه رسي، نو شینواری صاحب رسېدلی یاد ساتئ. شکر الحمدلله. ژوند څومره په خوښۍ تېرېږي؟ ډېر زیات په مزه، ډېر زیات په سکون، ډېر زیات په خوشحالۍ. کور کې کله کله جارو وهلو کې، لوښو مینځلو کې، ترکارۍ کې مرسته کوې؟ یاره تر اوسه پورې مې نه ده کړې ورور مې. دا څنګه مینه ده؟ مینه داسې ده چې کورنۍ غړي ماشاءالله زموږ زیات دي که نه؟ نه خو لکه کوی هم نشي ورور مې. دغه مینه چې ده د دې کار بل چا کې؟ یاره داسې هم نه کېږي ورور مې، هر څه خپل لیول، خپل تصمیم او کاټ. نو تا ته کله وایي نه چې زه څومره نازونه په تا کوم؟ او هغه زما د هغې مینې خبرې حساب کتاب زما او کور معامله دا ده چې کور کې باید په تصمیم او کاټ کار اصول هسې شخصي کې خوب دا موضوع د خیر ډېر څوک نه ګوري، لس نفر به ګوري. صحیح. ډار خو نه لري؟ یاره نه لرم ورور مې. نه 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 څوک نه ګوري؟ زه دا وایم چې یوازینی به زه یم ورور مې، چې لکه مطلب زما اصول هر سړي ته معلوم دي. صحیح ده. که ما مینه م کړې ده، کور ودانې مې ما ډېر ښه پېژني، او زما تګلاره، زما قانون هر څه هغه پېژني او هغه مغه یې فالو کړي. او غصې خو ډېرې نه کوې کور کې؟ یاره غصې داسې ډېرې کوم ورور مې. ډېره غصه دې بچای؟ بس یاره همدا کور والا ورته یم، دا ډېرې د مینه م کېږي او ډېر د هغې نه م کېږي. یعنې هغه زور ټول په دې وباسي؟ نو چا باندې وباسي؟ دا کور والا دا بیا د زر په خلا کویم شي. لکه کله چې لانجه وکړي، بحث وکړي، غصه وکړي، د پخلا کولو طریقه دې صحیح څه تحفه وړي؟ زه کور کې مورجانه خویندې ورونه دا نه ګوري، غم مه کوه. الحمدلله داسې مېرمن الله تعالی را کړې که نه چې هغه زما د مخکې دا یادونه وکړه چې زما په مکمل اصولو پوه ده چې دا قدرت د ده په زړه کې هېڅ هغه نشته دی، نه نفرت شته نه کرکه شته. زما غصې وي خو په حق وي، چې په کور کې کم کار خراب وي یا پاکوالی لږ خراب وي، یا مطلب یو داسې یو صحیح موضوع که نه چې هغې باندې زه خفګان جوړ کړم، خو 2-3 منټه وروسته زه بیا مکمل چې د چینج ورور دا نه ده چې زه بس مخ مې را پرېښی دا بېرته هغوی هم داسې دي، هغوی ما ځان سره عادت کړي هم داسې دي. هر رقم تیز جنګ وشي بېرته 2-3 منټه وروسته بس ښه ګپ شپ. زه خیر که ځینې خبرې دې پټې کړي، اول دې درته وایي چې څنګه یې دا خبره پټه کړې. بله موضوع کور ته چې ننوځي، د کور کې او بالخصوص بیا هغه کلیوالي ژوند کې کله چې مخکې وو، په کوم نوم یې درته غږ کوه، په کوم نوم مشهور وي؟ یو خو ستا خپل نوم د قدرت په کلیو کې او یا ټولنو کې داسې نومونه وي چې یا د ډېر خوږوالي نه او یا د ډېر هغه کله چې د ماشومانو کې داسې رزیل ماشومان ډېر دي، دې باندې یو نوم ږدي. ستا نوم څه و؟ مخکې څه و؟ اوس څه دی؟
یو وخت داسې کیسه وه چې زما خو دلته په خپل لکه مور پلار همدا قدرت راته وایي که نه، خو په کلي کې یو نیم وخت کې که نه یو نیم وخت کې چې ما ته اوس هم لږ لږ راشي، ما ته به خلکو سورسره ویلې سورسره به په دې ویلې ورور چې هلته به زه مکتب نه څنګه راچوټي شوم، بکسه کور کې کېده، په دروازه ووځه او سور لمر ته کرکټ تر ماښام پورې به مونږ په روانه کې ډوډۍ څوکه په وکړه دا به مو که نه بس هلکان ناجمع دې لمرونو څه داسې کړی وم چې زما اختان مکمل سره کړي وو او زه دومره ورانکار زمونږ په شینوارو کې په مارکوټ کې د فرش غاړې سره هلته کور دی، دا دروازه به خبرې دا دروازه ما داسې چیته کړې وه په دا لغت و په دې سوکانو دا چې به کله چې کله به موږ ته مور پیسې نه راکولې زور هم دې دروازې نه ایسته لغت به ووتلی د باندې پارم غوندې ده که نه هغه زما چې دا ویډیو که نه لکه دا ملګري م ګوري ټول به پوي دا ګاونډیان هغوی ته معلومات دی نو اوس هم کله کله راته وایي که نه چې اوس ډېر نرم شي، ما ورته ویل بس کوم ماشومتوب کې چې کم کس که نه ورانې شوخي هغه به وروسته غلی کېږي، هغه چې بیا لږ ډغرې وخوري بس بیا غلی نو اوس موږ هم دا ویو که نه چې هغه وخت کې زه ډېر ورانم. نو چې کله به موږ ته مورجانې پیسې نه راکولې او دې دروازې ته مرور لغتې ونیولې دا هم داسې کړی چې تا کړی وو موږ به ډېره زور ویسته پیسې به مور خیر را کړلې ورځې بس منګه قانون خو شپې به بیا ورور مې قانون بدل شو چوکه باندې وهلو که نه ورور مې هغه چوکه باندې شکر باسې دا موږ تاسو دا هغه کو کنه په کټونو باندې دا جال کو کنه جالې نه جالې پشخانه دغه خو دوه ډانګې دسي لګي دوه دسي ته خو دسي په سکون کې پروت وي او دسي په پروت وي رجیس خبره نشته ده خاني ده دا شهر مې ویس ورور نو به ته ونیو دې کور کې به د خچ غیواله خدا پروګرام دسي نو کنه دا بندیدلم نو لکه زه هم چې زبا دا به بند شي دا موږ سنن وشو سبا ته بیا هم دا کار موږ بیا تکراروم مطلب د ورځې پات شي ساسو د شپې د نور وا که زه وهل شوی ما ټکول شوی خو ما مور کيم ستړي کړی په وهلو باندې نه مده څه شي مطلب غټ رانه دا چې دروازې ته سکان دا بس غټه شو خدمت دا او په کورنۍ کې ډیر چاته ګرانی تا ته څوک ډیر ګران دي لکه محبوبیت بيخي زیاتی ګرانواله خو ټول لري خو هغه څه چې ته کور ته څنګه نوځي او بس سوچ هم دا چې دا به کوم خو یا هغه کې ډارک چې پلان کې په کورنۍ کې خو چې تر ټول راته ډیر زیات ګران دي مور او پلان دا را باندې دومره ګران دي کنه چې کله زه پروت یم کنه پروت زیاتره وخت مطلب دا فکر سوچ کوم کنه اسې مزړه کې د چا پوسټ ګورم کنه چې ولا لیکلي چې ولا مرجان موفات شوی خپل ځان نو بیا زه خپل تا کې پروت یم پر رب مې د قسم چې ما جړا راځي وخت کې مراتوي چې داس یو وخت په مرضی چې ما ته بل مطلب سو کوی چې ولاستا مور کې استا خپل ځان یو فاصله نو دا بيخي ما کنټرول نه وتلی خبرې نو مور پلار سره د حد نه زیاته مين لرم دومره نه نوځي غږ لمړی د چا کې چې پلان کې چیرته دي څوک یادي زه خو چې څنګه دروازه خلاصه کوم سیده اول د مور او د پلار کوټې ته ځم صحیح ده نو ما سره بس کیسې کتارې کوم بیا اوس وختونه کې کنه اوس وختونه کې زمونږ د کشر رور چې کم زوی دی حمید اوس میډیا کې لګه شوخیم سره کوم نو هغه راته ډیر ګران دی ظلم نه مغه واس کوم چې مطلب مدثر چیرته دی مدثر راوړی درته بس د ماشومان کې درته ډیر ګران دی مدثر سره به مخکې ان شاء الله زګاب مراتن کې خاص سوشل ورکري لوس نه تاسو پاتې شو استاد لاس نه راويږي ضرور ان شاء الله او کور کې دي تروسه مثلا په خله خو ته چې مان نه کړې نه ورته کوم څه کولای شي کم څه په خولای شي کم څه خپ په خله کولای شي ځان ته لار جوړو یو خدا د چرور مې منګه شینواري خلک چې دي کنه ټول لکه مطلب په دا کړهانو کې ډېر خنوم لري او به خپ پویګم نه کړی درته په حق کنه لګ با توکل نو د چر کړي لګه گزار حال په خوي شو ډیر نمبر هم ځان ته نور کوم صحیح نو بس دا اګه د چر کې د مال کې بس فوټو نه دی شوی نه مال ګرانې اضافه کیږي ها یا تر وخت دا شي راته چې مطلب چکرو تم تلو کنه چې مطلب مال کې اضافه شي به اخر کې پکې خوروا کړي ورونه زه خورام کړي چې مال کې پکې ورکه کو ها دا کړي به موږ کله استاد لاس کړو خیر کله چکر ته برابر شو در سره لاړ شو ان شاء الله دا سه وزه پیدا کو دا سه لوکیشن چې مطلب هغه نور خلکو ته چا ایکسپلور کړي نه وطنوالو ته چا خودل نه حالت په زور ورمي
درې څلور شپې به کوو چکرې به وهو دیګ به کوو یو ښه کیسه د وطن ښکلا به تر نورو خلکو رسوو. بالکل. او کلی کې ودونه چې کله کېږي یا په ټولنه کې اکثر په واده کې کوم کار درته رغاړي؟ لوښي مینځلي، ورځ غلولي، ډوډۍ ایښودلې، دسترخوانونه خورولي، هلته لیست دي که نه؟ نو شینواریان بیا خاص ډول قدرت شینواری کوم کار ډېر کوي په ودونو کې؟ لکه مخکې چې دا میډیا دومره ما نه استعمالوله هغه وخت کې به چې کله په کلو کې ودونه کېده نو موږ به زیاتره غوري چلوو. زه غوري کار بس موږ وو لاره کې خو د تیوري نه خوړل ډېرې زیاتې ورو زیاتره وخت به چې وږي که نه اوس دا لاره د حجرې ته تګ ده که نه موږ به په دې بله تلو هلکان به مخکې نه پوه کړو چې کاسې دې داسې راځئ دلته به ښه ځان موړ که بیا به بېرته راتلو بیا به مېلمنو قدر ښه عزت کوو. نو شوخي م ښه پوره کړې خو چې اوس کله دا میډیا شوله نو اوس زیات ودونو ته م چې لاړ شم بس زه ولاګینګ ډېر کوم. زه چې مطلب دا د کلیوالو کم تصویر دی دا عنعنات دا کلتور هغه راحت لکه مطلب دا زه به ټولو ته وښیم لکه تېره ورځ تللی وم هلته ما ولاګ جوړ کړ ډېرو زیاتو خلکو خوښ شو. زیات بیا مسافر نه دي هغوی بیا بیخي زیات خوښېږي ځکه هغوی ته دغه یادونه ورته بیخي هغه احساس ورته کېږي لکه دې واده کې زه یم هغه شیان پکې موږ راولو ورور مې چې کم په کلي کې کېږي ټول پکې راچو نو هغه حتمن یو خاطره چا سره شوي. د درې داسې ملګرو نومونه راته واخله چې ډېر زیات دې خوښېږي بیا به نو یو څه اکټینګ کوو. ګوره ملګري خو مې ډېر زیات دي د میډیا ملګري که دلته ما سره اوسېږي زنګونه که چېرته وهي یا اکټینګ پوښتنه کوم نو بیا به خوا دې خو رانه ځان وباسي په ساده نړۍ کې پر چا ډېر باور لري؟ ښه د ملګري نوم به اخلي پرېږده نور خفه هم شي. موکې ده یو سردار خپلواک دی دا د میډیا نه دی خو دا خو میډیا کې شته دا میډیا کې شته مکمل د میډیا نه کې دي کوم ملګری چې ډېر اعتمادي دی درته او ستا زړه پې هغه په ساده او کلیوالي اصطلاح وبس کي چې یاره په ده باندې زه غږ کولی شم یو کار راته کولی شي زما په سخته کې به درد لګي. یو خو سردار خپلواک دی چې د نوم سره هر سړی اشنا دی. بالکل. بل منصف شینواری دی نږدې ملګری مې دی تکړه ځوان دی او بل بادام محمد ضیاء صاحب دی نږدې ملګری مې دی. اوس نور را کتار نه کې نور نه به تیر شو ملګري خو به ډېر زیات دي ډېر زیات دي. او راځه نو موبایل خو به در سره موبایل به انشاءالله څنګه یو اکټینګ نه کوو نو او به کو خو زه یم چې کوم ملګری پکې پاتې رانه شي دغه خو مونږ غواړو هلکه دا د خلکو لپاره یو تفریم ده او ستا د ملګرو ورګونو صفتونه دې وکړل نو اوس به وګورو چې څه کېږي. اوکې ده قربان موبایل دې راواخله سمه ده. ښه لومړنی به د چا نه شروع وکړو الله دې وکړي چې دا خو پکې کامیاب شي. السلام علیکم خپلواک صاحب. ګلر د خیر او خیرت ده. شکر ده خپل خیر سیات ته خدای ورور. شکر د غږ مل کسنه درته. مخکې نه راته وسه شو څنګه ورور ته خیر سیات ته خدای کور ته خیرت ده. شکر. چیرې ورور؟ ولا ډوډۍ ته ناست مې ډوډۍ مې خوړله. ښه بیا ودر باندې چا مفته ډوډۍ خوړلې ورور. هغه د ملګري واده مو کنه تاسو څنګه نه واره. زه سیدم دی ودونه باندې ګرځه خو ورور مې خبره وا. ښه مهرباني. دلته مې او چا سره ورور ډیره د سي خلو وهلا یو څه پیسې قرض ورا پسې پوي شو او ملته لغمان کې د لغمانه د پوښ د موټر معاملې وا او بیخي زما لاس لکنن بیخي بن شروع بس یو لارم نو مې زم د تاسو زنګم شپته زر افغاني په کار دی پوي شو او اسمت چوک کې بدرته ودرېږي. ها زه خوري. اسمت چوک کې صحیح ده زه هغه ته زنګم ما شراب ته زنګم لکه څومره وخت کې مو شو ګلابا اوس یو 15 دقیقې حواله درکو. نه پیسې شته پکې کنه کني به بل چاته څنګه نور ملګری شته تا باندې مې زړه راغلی لکه خبره ډن شو درولېږم او زه زنګ وخت ما چې تاسو ته چې کنه بیرته د حواله څومره وخت کې والله کې جوړه کوکی نظر کو چې کس به ختم کړي مو خدا خو پیسې پیدا کړو دا سړی تکړه دی نه په دغه زه مار ټولې چې باوري پېما پیسې پیدا کوي کنه ډایرکټ وځ بس سره زنګ وਹੀ بیرته زخر به زنګ مو کې کوبیر د ورترسه معلومات ورکو شنواره سي محترم د پادکاسټ درېمه برخه تر رسیدلی دلته بنوستاسي خوخي انتخابونه او لکه پرتلینه به وکړو سره صحیح ده دواړو سترګو
خو ګوره طرفداري به نه کې صفا خبره به کې صفا خبره به دې که ځکه میډیا ده هر سړی به بل ورځ ګیرېږي او که نه ښه شینواری صاحب د میډیا کې به لومړی کمپټیشن وکړو اړیکې مو نیول شوې په خپله د سردار او منصف فعالیتونو سره ورته دي کرکټ خبري یو لایف او کله کله تبصره هم کوي خپلواک او منصف خو نو ته معلوم دي کوم یو نړیر متاثر واقعیت سره چې هغه دغه کار ستا خوښیږي په لومړنیو سرونو کې خو درته وایم چې منصف اشنا موږ داسې ډېر نه پېژانده او به تاسو ټول ته معلومات دي چې هغه په اډیو راتله صحیح ده او راپور به جوړوه پېژانده به هم نه خو د خپلواک سره ډیر د مخکې نه زه اړیکې ساتم ډیر نږدې ملګری مې دی او فعالیتونه که د دواړو وګورو د دواړو ډیر زبردست فعالیتونه دي ستا لپاره کوم یو خوندور دی نه ګورې زه ما دواړه ډیر زبردست دي که سوچ وکړو که نه دواړه بیخي لکه مطلب هغه یو لیول کې سره روان دي که خپلواک وګورې خپلواک ماشاءالله ته وګوره څومره پیجونه څومره فالوورز څومره وطن ته خدمت کوي منصف اشنا وګوره نو دا غلکان دي چې دوی منځ کې زه بیخي دا نشم ویلی چې دا صحیح دا نه صحیح زما دپاره دواړه صحیح او په ولاګینګ کې د بیا څوک خوښېږي په افغانستان کې یعنې که ولاګینګ ته راشي خپل رور مې خوښېږي کشر رور نه حمید شینواری هغه مې په دې خوښېږي ډېر زیات ولاګر به دلته په افغانستان کې هغه په دې خوښېږي چې عمر نه کم دی سوچ فکر ډېر زبردست زه چې کله ورسره یوازې کېنم که نه نو د وطن په حق لا نه دی ډېر ښه فکرونه ښه سوچونه لري هر سړی به د لپاره کار کوي چې ولا شهرت ته پیسه ده خو لکه دا چې ما څومره څېړلی دی که نه دا خبرې ما اوس ورته کړي هم نه دي دا په دغه ویډیو کې ګوري لکه مطلب ما چې څومره څېړلی که نه دا داسې نه یم چې زما ولا ورور دی زما یو ملګری دی خو زه یم چې مطلب وطن ته ډېر ژمن دی او ډېر یو بله دعوه ده په شینواري صاحب هغې دعوې نه خبر یاره دعوې نه مې خبر کمه نو د چا دعوې نو اکثره ملګرو سره چې موږ مخ شوي په کابل کې په نورو ولایاتو کې شینواري صاحب د سوشل میډیا نه ډېرې پریمانه پیسې وګټلې میلیونر شو پکې دا د ریګاډو سیستم یې جوړ کړ پکې تجارتونه یې پکې روان کړي دي خلکو سره مرستې کوي څه کیسه ده ولا دا چې د حد نه ډېرې زیاته پیسې هم پکې نه دي ګټلې دا به چې هماغه صفر نه یا صفر هغې کې ولا تر اوسه پورې نه د خلکو دا خبره څه وایم نو دا موبایل تا په مخامخ پیس تا په مخامخ کېدای شي بل موبایل در سره نو پیجونه خو هغه دي که نه پیجونه به درته وښیم نو پیج ته پیسې راځي منیټایزیشن په افغانستان کې خو منیټایزیشن شته نه دی یعنې د دومره شهرت او د دومره فالوورز او څارونکو سره ته سوشل میډیا نه تر اوسه پیسې نه دي ګټلې نه قربان شم واورئ لیدونکو زیاتره ملګري موږ ته وایي که نه چې ولا موږ چا حق اواز هم جوړ کړو ویډیو مو وکړو په کرکټ وغږېږو په هر څه وغږېږو نه وزه ته مړه پیسو ته د کار ویلی دی بس پیسې دې راټولې موږ هغوی ته جواب هم نه ورکوو ځکه هغې ته که سپیناوی ورکې نو بس لګیا اوسه تېره ورځ مې د یو ویډیو وکتله کوم اعلان دی برابراو اعلاناتونه دې پیسې اخلي زما په ژوند کې ټول دغه لومړنی اعلان وي هغه هم او د مجبوریت په اساس مې کړی داسې مجبوریت په اساس مې کړی کورنۍ ته تللی وم د هغې اواز مې اوچت که بېوزله وه ما چې خپل څه وکړه هغه ما وکړه خو نور دا ومېل چې مطلب دې کورنۍ ته به زه ډېر څه وکړم بیا نور داسې لاس کې ما سره داسې ډېر نه نو ما بیا دا اعلان ونیو بیا ما اعلان چې کله کوم ما پوسټ هم وکړه پوسټ کې مې هم لیکه که چېرته د اعلان باندې زه هر څومره پیسې اخلم دا به د همغې د بېوزلې کورنۍ نو همغسې موږ همغه پیسې هم د اعلان نه واخیستلې او بېوزله ته مې پرون چې دی ټول سامان هر څه اخیستي تا ته ما په ځنګ کې سره هم ویلې چې زه نن دلته تلم نو هغوی ته مې د کور دا سودا هر څه اخیستي دي نو هغه اعلان پیسې ما هلته ورکړي نو زه ډېر ښه دی بیا خو یو ډېر نیک اقدام دی زه دا واضح شوه چې سړی پیسې نه ګټي موږ هم ډاډه شو موږ شینواري صاحب ټولې پیسې راټولې کړې موږ پاتې یو نو چې مطلب منیټایز شي په پیسې ګټو خو تر اوسه نشته چې ودې ګټلې موږ ته هم طریقه په دواړو سترګو ټولو ته به زه ښیم ځکه چې ګټه ده که نه ځکه زیاتره خلک چې دي بیکاره دي هسې نه ونه چې زمونږ برخه ونه ګټي نه هغه شی پکې نه شته دا میډیا ده وروره دا داسې د سمندر دی وروره بس راټولوه په کرکټ ټیمونو کې دي کوم ټیمونه ډېر خوښېږي کوم دې تر ټولو زیات بدې راځي تر ټولو مې چې زیات خوښېږي د افغانستان ملي لوبډله او چې بیخي زیاته کرکه لرمه نفرت لرمه ضد ورسره لرمه د کسب ملک د پاکستان لوبډله دا خو ما ته معلوم مخ ما ته ورګه چې شینواری صاحب خپل خلو وي او دوهمه لوبډله چې ستا خوښېږي به څوک دویمه مې چې خوښېږي خپل د ګران دوست هندوستان دا مې فیورټ ده دوست
دا سه دوست چې بیخي خواږه. ها او بل مسله موټر خو دې خپل سیستم شروع کړی دی، ښه کاروبار دی، ښه سوچ دی. کوم موټر دې خوښیږي چې په خپله پکې وګرځي، چکرې پکې ووهي؟ زه خپله ولاده ده چې د دې شي نو بیخي شوق نه لرم. نو ما خو پیدل ونه لیدلی. زه زیات وخت پیدل ګرځېږم په ښار کې، زیات وخت. بل موټر مې بیخي نه خوښېږي، دا مې بیخي نه خوښېږي چې لا موټر سره ویډیوګانې زموږ د ملګري خبر وای سایکل پیدل خوند راته راکړي چې ملګري را سره یې که نه ملګري او پیدل روان دا راته ډېر خوند راکړي. په لاره کې کیسې او چېرته اوبه، چېرته د ګنو جوس، چېرته انرژي، چېرته کینې، دا راته ډېر خوند راکوي. دا نه چې موټر کې تاو شم. ډېر بیا څه خوښېږي د څه لیوالی د مثلا په ژوند کې د گیم لیوالی ډېر خوند درکوي، د کرکټ د لوبې کولو مینهوالي، د خوب شوقي، د بنډارونو د چکرو، کوم یو د ډېر خوښېږي چې ته ډېر راحت یې؟ ټول نه خو اول د کرکټ سره ما ډېره زیاته حد نه مینه کړې ده، پوه شو. بس هغه د اقتصادي وضعیت د وجې ما نه پاتم شو. که نه زه په خپل وخت کې په ټیپ بال کې ډېر ښه وم، په خپل کلي کې ډېر ښه وم او ډېر زیاتو ملګرو به هڅولم چې ته باید هډبال وکړې او ته به ډېر مخکې ځې. اوان تر ملي لوبغاړو پورې هلته زموږ یو بټۍ وه، هلته به هغوی راته هغوی ته ما مطلب بالینګ کوه، نو هغوی به زه هڅولم، نومونه نه لرم چې چا خو مطلب هغوی به زه هڅولم چې تا اکاډمي به شروع کړي. نو چې کله بیا جلال آباد ته راغلم او دلته اقتصادي وضعیت او دا د کرکټ سامان دا زموږ بیا د وس نه بار خبره وه. نو بس کرکټ عمل څخه پاتې شو. دویم چې دی زه ډېر زیات د چکرو، د بنډارونو، د یارانو دوستانو د دې بیخي شوق یم. او ورپسې فوټبال کې دې کوم لوبغاړی ډېر خوښېږي؟ ما چې په هره خوښه به غږېږو. شینواری صاحب کوم ډول فکر لري، څه خوښوي، کوم ډول لیدلوری لري؟ فوټبال کې څوک خوښوي؟ په فوټبال کې خو زما ډېر زیات رونالډو خوښېږي. هغه مې په همدې خوښېږي چې مطلب د فلسطین مسلمانانو سره ولاړ سړی دی. بل دا ده چې زه به دا ویم که نه چې هغه اسلام ته هغه قدم یې راغستی دی، جرأت ورته پکار دی او الله تعالی دې وکړي چې مسلمان شي. که چېرته دا مسلمان شي د دې د لارې به ډېر زیات خلک نور مسلمانان شي. فلمي نړۍ کې څوک خوښوي؟ فلمي نړۍ کې چې زما د حد نه ډېر زیات خوښېږي پکې شاهرخ خان. مطلب خو غرق عاشق تیر شوی هغه ایکټینګ او اداکار سره ډېره لیدي. ورسره څنګه د چکر لپاره کوم هیواد ډېر خوښوي چې چکر ته ورشي، سفر وکړي، بیرته راشي افغانستان ته؟ د چکر لپاره خو ټوله لومړی زه په افغانستان کې زم باید هر ولایت کې ډېر زیات وګرځېږم، ډېر زیات شپې وکړم. نوره نړۍ په نوره نړۍ کې چې زما ډېر زیات خوښېږي ترکیه، ځکه خلک ډېر زیات صفتونه کې په ویډیوګانو کې هم کتلی. ترکیه او کرکټرانو کې چې دا ډېره مسلکي پوښتنه ده، ته به ډېر خم ځواب یې. څوک د ډېر خوښېږي چې بیخي ساری او مثال ونه لري؟ هغه د نګزاد موضوع به دې نجیب زدران که راشد خان دا کیسه وي. په ټوله نړۍ کې که نه، په ټوله نړۍ کې چې ساری ونه لري، تا د دومره زړه ته نږدې او ګراني چې ته د هغه صرف هغه عکس هم په سوشل میډیا ګورې او خوشحالېږي ورته، هغه به راشد خان وي. راشد خان د افغانستان برانډ دی، د افغانستان د کرکټ ښکلا ده او دا موږ چې نن په کم سټیج کې او په کم لیول کې او دا سیریزونه نیول کېږي، دا موږ ته کم قدر راکول کېږي، ټول د راشد لاس دی. او شینواری صاحب پښتونو کې به وروستۍ پوښتنې بیا به تا نه غوښتنې، که چېرته فرصت برابر شو دلته د مشکلاتو سره مخې، ستونزو سره مخې، مثلا ټکرونه دي، هیواد نه د بهر اوسېدلو چانس برابر شو، قانوني اسناد درته راځي، تیاره کې د لیزې اوچتې بل هیواد ته دې وړي، آماده یې چې لاړ شي؟ یو وخت کې مې دا فکر او دا سوچ و چې کله مطلب لکه مطلب دا سوچ او فکر مې هغه وخت کې مطلب مکمل چینج شو چې کله په افغانستان کې خلکو لږ له کاروبارونو شروع کړو. ما بیا هلته هم دا سوچ کوم، مخکې ما خپل هم کوشش کوم چې زه لاړ شم خارج ته هم دغه خپلې کورنۍ دپاره چې کورنۍ ته باید یو څه وکړم. ما دلته ویلې که زه هر چې ته اوسېږم وطن به ماته لومړی، هیوادوال به ماته لومړني، وطنوال چې دی زه دوی سره ډېره زیاته مینه لرم. که د دنیا په هر کونج کې یم که نه، زما دا مبارزه، دا کړنې دا به نه ودرېږي. که هر چې ته ماته ملک تغییر نه کړې چې ولا یا دا ملک یا هغه ملک، خو دا ده چې اوس وختونو کې په هېڅ صورت نه غواړم چې هر څومره کاروبارونه یې افغانستان. او وروستۍ غوښتنه ده د ژوند دوه داسې رازونه
چې تر اوسه دې د ژوند ملګری هم نه خبره کوم ملګری هم نه خبر کورنۍ هم نه خبره صرف د زړه کې ساتلی او نه غواړي وی وای څه وای دوا تا ته مې لږ راکم کړل د ژوند تر ټولو غټ راز همدا و چې کومه کیسه مې درته د خپل زوی وکړله دا مې هیڅ چاته نه ده کړې ان ما تر خپل کورنۍ ته تر اوسه پورې نه ده کړې چې هلته په ما کومې سختې تېرې شوي بل دویم غټ راز دا دی چې انشاءالله دا ده چې په راتلونکو کې به څو کاروبارونه نور هم شروع کړم او ډېر زر انشاءالله زیری وشو او انشاءالله ډېر زر به دا کاروبارونه شروع کوم افتتاحي به پکې او انشاءالله نو ډېر مننه شینواری صاحب محترم تا ته مو ډېر سخت در پر زړه کړل موږ دې مو دردولو خو خیر تاسې بله موږ ډېر دردېږي ځکه په تاسې تېر شوي دي او ستاسې له خاکسارۍ ستاسې له شخصیت ستاسې له فکر نړۍ مننه کور مودان چې په دغه قیمتي شیبو کې نو موږ ته څو شیبې ځانګړې کړي له موږ سره کېناستې او زموږ سره مو په ناویلو کیسو کې ډېر هغه څه وویل چې تر اوسه ډېر ملګري لیدونکي ترې نه خبر زیرک صاحب له تا نه جار قربان او ستا راتګ نه یو جهان مننه او څومره صفت چې د وکړه د ناسل چنده زر چنده ته لایقي چې مطلب داسې بیخي د ګونګې کیسې ته مطلب تر سکرین راولي نو له تا جار شم او الله تعالی دې درته نور پرمختګ درکړي او الله تعالی دې دومره پرمختګ درکړي چې د حد نه زیات چې تا یې فکر هم نه وي کړی کور آباد خوشحاله تاسو سرلوړي اوسئ کامیاب انشاءالله موږ مو تر شا یو او که مشران مو ګڼئ که کشران او که همزولي نو انشاءالله اوګه به ځو انشاءالله او د هیواد د آبادۍ لپاره وغږ بالکل وطن ته به خواله افسر افغان بنوم یو ژورنالیست چې ډېر زیات خلک یې پیژني زموږ خوښیږي هم خیر هغه که په هر فکري که په هر سوچي هغه خبر هغه وایي چې پېښور به آبادو پېښور هم زموږ او ستاسې وطن دی خو موږ به دا خبره داسې عمومي کړو چې ټول افغانستان به آبادو بالکل لوی افغانستان به آبادو انشاءالله انشاءالله ډېر مننه قربان شم ډېر خوشاله بس